السلام علیکم، زه یم سمیع الله مشواني. تاسو ګورئ شکور نیوز. د توپاني بارانونو له وجې خلکو کورونو کې د اوبو سیلابونه جوړ شوي دي. د دې له وجې خلکو څاروي او ګاډي اوبو یوړله. غریب عوام د ډېرو سختو مشکلاتو سره مخ دی. شکور مندني روډ غزن کلي کې یو روډ هم پرېوتی دی. د دې د وجې عوام ډېرو سختو سره مخ دي. ګاډي به ګڼټو مزلې کوي او ډېر په لرو لرو لار راتاویږي. انتظامیه ته پکار دی چې دې زر زر بندوبست وکړي. د بارانونو له وجې څاروي هم د ډېرو سختو سره مخ دي، ځکه چې قدم علي نو اوبو کې ډوبېږي. هر ځای کې اوبه روان دي او سیلابونه روان دي. د دې د وجې پټي د اوبو نه هم ډک شوي دي. کاچه کورونو والا غریبان هم ډېرو سختو سره مخ دي، ځکه چې د کورونو راپرېوتو خطره ده. د غریب د نورو بچ کولو دپاره خپل ځان هم بیلو، ځکه چې دیوال په سر ولاړو کسان یې بچ کول. دیوال پرې راپرېوتو او لاندې یې ولګېدو، هېڅ پته یې هم ونه لګېده. کسان پسې ډېر وګرځېدو خو پیدا یې نه کړو. باران ګیر کړی مې تخبیه کې دی. باران ته څه ګوره ظالمې سمې لوخړې دي. د وجې خلک یو ځای او بل ځای ګیر شوي دي. د سره سره د خلکو لارې هم بندې شوي دي. غریبانانو خلکو لارې یا په خوړ وي او یا کچه وي. د دې د وجې ډېرې ستونزې مخې ته راځي. وچ خوړونه او نالۍ داسې روان دي لکه جاري خوړونه. باران د وجې غریب خلک ګدیړي ماران او روزګاریان ټول کورونو کې ناست دي.